بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نقیب کلزی سلامونه نیکی هیلې قبول کړئ. دوستانو، د افغانستان په معلوم تاریخ کې ډېرې خونریزه واقعیات شوي دي. په هغه کې یوه غټه خوني او انساني علمیه هغه د دشتې لیلی واقعه. په دا کې کم و بیش 10,000 بندي اسلامي مجاهدین طالبان، رشید دوستم فیلډ مارشل چې دی ورته وایي، او جنرال مالک دا شهیدان کولو. د دې وشاته کم کردارونه دي دا خو اوس ثابته سوله. دا زموږ د علاقې د دا وخت د فرضي کرشي را دې خواته چې کم زموږ دی د پښتونخوا وطن دی، په دا کې یو قبایلي رهنما دی سردار احمد خان غبیزی اچکزی. دا یو واحد داسې یو قبایلي رهنما دی چې د کتاب خاوند هم دی، لیکوال هم دی، داسې ډېرې کمې کېږي نه. دا یو کتاب یې لیکلی دی در واشنګټن څخه در بیجینګ پورې د لوی لوبې پای. په دا کتاب کې په 1550 ورقه کې د دشت لیلی په حواله باندې یو واقعه لیکلې ده. دا دومره خطرناکه واقعه لیکلې ده او داسې یو فکري چاودنه یې کړې ده چې یقین ومنه د تاریخ پوهان او لوستونکي به د دې څخه د دې انکشاف څخه ډېره غټه فایده ترلاسه کړي. دشت لیلی واقعه څه شته؟ په دا کې خپل زما یو څه دوستان چې د افغانانو د دې علاقې د پښین ولسوالۍ د کوټې کلابلا او د چمن څه شناخته خیل خلکو، مسلمانان حافظان خلکو په دا کې په ډېره بېدردي باندې په 2001 کې په کندوز بیا در جوزجان پورې راورسېدلو. په کنټینر کې رشید دوستم فیلډ مارشل چې ورته وایي، ازبک مارشل جنرال مالک، دا ټول چې دی د مشرانو قبایلي نمایندګانو په موجودګي کې دغه قسم واخیستی، پر قرآن یې لاس کښېښوی چې طالبان دې تسلیمه سي، وسله دې کښېږدي، موږ به په حفاظت باندې دوی چې دی هغه خوشي کو، رهاب یې کو او دوی د خپل وطن ته خپل علاقې ته ولاړ سي، یا دې په افغانستان کې ګرځي راګرځي، موږ هېڅ کار نه ورسره لرو. د مارشل رشید دوستم سره، جنرال مالک سره د دې علاقې د خلکو یو مرسته وله چمچګیره و د امریکې او ډالر را روان ولو. نو په دا واله باندې چې کم ظلم وسلو دوی په کنټینر کې واچول. انټرنیشنل ریپورټونه خو وایي چې کم سه کم لږ در لږه 10,000 کسان ولو، بندیان ولو. خو په دغه کتاب کې سردار احمد خان اچکزي چې دی هغه لږ در لږه 15,000 کسان چې دی هغه شولی دي. امریکن و، چینایي و، دا رقم روسي و، جرمن و، دا ټول لیکوالانو خو بیا تحقیق وکړي، په خپله ملګرو ملتو دا تحقیق وکړي چې وروره دلته ظلم سوی دی. هغه ویډیوګانې ښکاره سولې چې وروره هغه هډوکي، هغه کالي، هغه لاسبندي خلک، هغه ټول چې دی د ریګ څخه د دشت لیلا د هغه شګې د ریګ ریګستان څخه راووتو، دا ظلم سوی دی، انساني علمیه وله. په 2001 کې چې دغه واقعه پیښه سوله، نو یا د پیښېدو څخه مخکې، نو د دې علاقې چې کوم دا لیکوال دی، دا قبایلي مشر دی سردار احمد خان اچکزي، هغه په دا کتاب کې لیکلی دی چې دلته دا په سکرین کې به تاسو وینم چې ما سه د ملګرو ملتو یو استازي اړیکه ونیوله چې ته په دا کې یو کردار ادا که، دا انسانان چې دی هغه به موږ خوشي کو، موږ ضمانت اخلو د دې خلکو، خو یو شرط دا دی چې کندهار به د طالبان پرېږدي، وسله به تسلیم کوي او بیا به کندهار واک چې دی د هغه وخت کم رژیم ولو، د امریکن رژیم راغلی ولو، ډالري جنګ ولو، نو په دې حواله باندې هغه ته وسپاري. نو سردار احمد خان اچکزی وایي چې ما د کلا عبدالله او د چمن چې کم یو مولوي صاحب دی چې نوم یې دی مولوي صلاح الدین ایوبي،
دا د جمعیت علماء اسلام دلته د یو مذهبي ګوند MNA یعنی د قومي اسمبلی چې کم MNA دی غړی دی دا هم پاته سوی دی د په باره کې دا ویل کېږي چې د چترال سه یو کوچنی نجلۍ چې دی هغه دغه سه واده وکړي بیا پر سوشل میډیا باندې ډېرې خبرې کېدې چې د چترالۍ نو ولې واده کله ولې راوسته دا خو د کم عمر غدا ډېرې خبرې پر دا باندې وسولې نو دا صلاح الدین ایوبي چې موږ ته محترم دی مولوي صاحب دی ښه انسان دی وروره لیکن مسله دا ده چې قبایلي رهنما سردار احمد خان غبیزي په خپل کتاب کې لیکلی دی وروره په کتاب کې چې یو شی ولیکل سي دا خدای لکه په ډبره چې یو کرشه د نوي نسل لپاره چې دی هغه خوندي پاتې سي نو په دا کې لیکلی دی چې ما د صلاح الدین ایوبي مولوي صاحب سره رابطه وکړه او دته مو ویل چې ستا خو د طالبانو سره یا د افغانستان دغه وخت حکومت او ملا محمد عمر مجاهد صاحب سره تماس ته د طالبانو سره ستاسو یو اړیکې دي ستاسو د ګوند نو تو ورته ووایه چې ما ته ملګرو ملتونو دغه یو سفارتي پیشکش کړی دی که کندهار پرېږدي موږ په بدل کې په دا کېدیان دا بندیان چې دي دا د کندوز کې چې رشید دوستم نیولي دي محاصره کړي دي جنرال مالک محاصره کړي دي موږ به دا پرېږدو ویل په دا کتاب کې دی لیکي چې مولوي صلاح الدین چې دی هغه د لیت الهل څخه کار اخیستی د سستي څخه د غفلت څخه کار اخیستی زما دا سفارتي کوشش یو رقم چې دی نظراندازه کوي غیر سنجیدګي مظاهره یې وکړه د ټګیو د مکاري څخه کار واخیستی او دا خبره در هغه وخت د طالبانو مشرانو پرې نور ورسوله کوم مطلب دا یو سوال یو پوښتنه پورته کیږي چې دا خو یو تاریخي یو جرم وسلو چې باید دا خلک ژوندي پاتې کېدلی سلو دا خلک ژغورلی سلو دا خلک چې دی هغه دا شهیدان چې دی ناحقه وینه چې توی سوې ده دا محفوظه کېدلی سلو په یو څه سفارتي کوششو باندې نو لیکوال دا وایي چې نه یم خبر چې ولې دی داسې دا بیرې ښکاره کړل وبېره دی تورا بورا د بوش دی حکومت دی مشرف دی تیاري دی بدال دی څوک چې د طالبان نوم واخلي هغه هم ګرفتاره کیږي یا مړ کیږي یا بل مسله د ډالر دی پیسې را روان دي آیا دا بیرې و دی مجبوره کوي و دې ته چې دی د طالبانو د هغه وخت د حکومت سره رابطه نه وکړي تا خو یو رقم یو ډېر غټ فکري دماکه ده یو انکشاف دی چې پر ده باندې سوی دی د جمعیت علماء اسلام خو د هغه وخت د طالبانو سره یو اړیکې ولې نو دا نشکره کوي اوس ده چې دا یو د مفادات جنګولو دا نشکره کوي چې دا یو سیاست ولو ته که مخلص ولې تا باید چې رابطه ورسره کړې وه چې داسې یو پیشکش سوی دی ورور اقتدار موږ څه کوو هسې ورور بیا جنګ وسلو بیا امریکې چې دی هغه د حکومت نه سکور کوي حامد کرزی یې راوستی بدال جوړ سلو نو هسې خو هم طالبانو کندهار پرېښوي نو که دا تراس سوی ولو داسې مسله سوی وله چې د احمد خان اچکزي په وینا باندې دا ما رابطه وکړله نو دا خلک دا مسلمانان چې دی هغه به ژوند دی ولو دا زموږ تی دوستان دا زموږ تی د دې علاقې خلک چې هلته د جهاد باندې تللی وو د جهاد په شوق کې تللی وو د جنت په شوق کې تللی وو نو دا دومره ظلم ولې وسلو دا خو ډېره سستي ده دا خو ډېر دا پیغام تا چې نور ورسوي ګوا مطلب تا یو ملي خیانت وکړي مطلب دا یو خو هغه د رشید دوستم ظلم وکړي چې د کندوز کې ونیول جوزجان پورې رسول د ولایت پورې په مابین کې چې دی هغه تا یو داسې ظلم وکړي چې پر کنټینرانو باندې د ټکان وکړو بیا هغوی چې دی په کنټینر کې ګرمي وله او تا ظلم پر وکړي نه دی اوبه ورکولې بندیان دي کړلو لاس تړلي دي شاته ونیول ټکان دي پر وکړلو بیا د دشت لیلا په دا ریګ په دا شګو کې دی ونیول او ټکان دي پر وکړلو او بیا دی یو اجتماعي قبر جوړ کړي قبر چې شي او کډۍ دی پکې واچوي اخو بیا دا ویډیوګانې تاسو وینئ چې دا قبر سې راباسي دا کډۍ سې راباسي دغه هډوکي دي دغه حال دی نو دا زه دا وایم چې دا موږ پوښتنه کولی سو چې په دشت لیلی کې چې کوم ظلم وسلو بربریت وسلو دا ناحقه وینې توی سولې دا د دشت لیلی په دا شګو کې په دا ریګ کې اوس هم دا وینې پوښتنه کوي چې موږ د چا دپاره توی سولو زموږ قاتلان څوک دي آیا یو سستي یو تاریخي غلطي ته تېروتنې ته لاره برابره کړله
دا پښتنه به موږ مسلمان ملت همیشه کوو او دا د پلازمینې کابل واکداران هم دا اوس پښتنه کوي چې دا غفلت ولې وسلو چې یو قبایلي یو سیستم جوړېدی او دا خلک خوشي کېدلی سلو نو ولې دا ته رانه وسلو څه وجه وله مولوي صلاح الدین صاحب دی ایوبي صاحب دی فوري طور د دې وضاحت وکړي ټوله ملت چې دی هغه د دې وضاحت غواړي چې د دې ناحقه وینو چې کومې توی سولې د دې قاتلان څوک کړلو دا سستی تاریخي غفلت چې دی هغه چا وکړي ډېر د افسوس خبره ده نتیجه دا ورسېدله چې نن کم سے کم چې دی هغه 10,000 طالبان شهیدان سلو دا یو شکست نه دی دغه ویني دا ثابته کله چې نن برته په اسلامي حکومت دا وخت په افغانستان باندې واکمنان دي او دا وخت پر ناست دي دا د هغه وینو نتیجه ده دا د هغه قرباني نتیجه ده خو د کرش رادیه خواته چې کوم مولوي صاحب کم کردار ادا کوي آیا پر دا باندې نیوکه به نه کیږي که دا تور لګېدلی دی په دا کتاب کې نو ته باید چې وضاحت وکړې نو دا داسې یو کتاب دی چې پر دا روان شپو کې به پر دې باندې نور هم مجلسونه کو خو حاضردم ما نقیب کلزي ته راکړه اجازه دغه سمخ کې د ازما چینل سبسکرایب کړئ کمنټ پر ورکړئ او په واتس اپ ګروپو کې و دوستان ته لینک واستوي نقیب کلزي ته راکړه اجازه د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد